نن به انشاءالله مونږ د الله توفیق سره سورة القلم شروع کوو او زمونږ آیتونه دي د آیه نمبر 1 نه واخله د آیه نمبر 52 پورې، یعنی د اولنی آیت نه واخله د 52م آیت پورې. دا مکی سورت دی او په ځینو ځایونو کې راځي چې دا په 2 نمبر باندې نازل شوی دی، یعنی 2 نمبر سورت دی، او په ځینو ځایونو کې راځي چې په 3 نمبر باندې نازل شوی دی، یعنی بالکل په اولنو سورتونو کې دی، یا په سورة العلق پسې نازل شوی دی او یا په سوره المدثر پسې، او د دې نوم القلم دی. دا د دې سورت په اولنی آیت کې راغلی دی، نون والقلمی، او په ځینو ځایونو کې د سورت ته سوره نون هم ویلی شي. په دې صورت کې به موږ ګورو چې الله تعالی خپل شان څنګه بیان کړی دی او په خپل د خپل نبی د اخلاقو گواهی ورکړی ده. د دې نه پس به موږ یو داسې کردار ګورو چې د هغې مذمت شوی دی او هغه کردار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې وو او په هغو کې چې کومې خرابۍ وې نو د هغې نه موږ خبردار شوي یو. د هغې نه پس به بیا موږ د باغ والو قصه وایو چې د ناشکرۍ انجام سوي، او بیا په آخر کې موږ ګوري چې الله تعالی څنګه د خپل نبی مثال بیان کړی دی. د یونس علیه السلام چې هغه مهیواله و او د هغو نه یوه خطا شوې وه، الله تعالی خپل نبی ته وویل چې تاسو د داسې کار نه ځان بچ ساتئ، او په آخره کې به د نظر بد په باره کې موږ وایو. دا یو څو څیزونه دي چې په دې صورت کې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سورة القلم د آیه نمبر 1 نه واخله د آیه نمبر 52 پورې. الله تعالی دا صورت د قسمونو سره شروع کړی دی او دا اولنی صورت دی چې د حروف مقطعات سره شروع شوی دی. نور هم صورتونه دي، الف لام میم دی، الف لام را دی، قاف دی، لیکن دا اولنی صورت دی دی خو په 29 جز کې. لیکن که د حروف مقطعات په باره کې ستاسو نه سوال وشي چې اولنی صورت کوم یو دی چې په هغې کې حروف مقطعات دي، نو هغه دا صورت دی او دا د شروع په صورتونو کې دی. د دې د شروع آیتونه نون والقلمی، د نون قسم او د قلم قسم، او څوم چې د دې قلم سره لیکلی کېږي د هغې قسم. دلته 3 قسمونه دي، د نون، د القلم او څو چې فرشتې لیکي. دلته د فرشتو خبره نه ده شوي، مګر څو هم چې هغې لیکي هغه فرشتې هم کېدی شي او انسانان هم کېدی شي. دلته په نون قسم خوړلی شوی دی. نون څه شی دی؟ موږ ته پته ده چې د حروف مقطعات معنی د الله تعالی نه سوا بل چاته پته نشته. موږ ته نشته پته چې دې معنی څه ده، مګر دای راوړل او د دې په ذریعه اهل زبان له چیلنج ورکړو چې تاسو وایئ چې موږ عربیان یو او د بهر خلک خو هغوی ته د سره څه ښکارېدل نه، تاسو ته خپل ځانونه ډېر زباندان ښکاري. نو صحیح ده، دا قرآن هم په عربۍ کې نازل شوی دی، تاسو هم دغه شان کلام راوړئ، بیا دا هم د دې حروف نه جوړ شوی دی، نو تاسو داسې حروف راوړئ ځکه چې تاسو الزام لګولی دی چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی دی، نو بیا خو تاسو هم جوړولی شئ. دلته هغوی له چیلنج ورکړی شوی دی او هغوی بېوسه شول، عاجز شول. د الله تعالی یو کار هم عبث نه دی، بېکاره نه دی. نو دا حروف مقطعات داسې مه ګڼئ چې د دې څه معنی نشته او دا هسې راغلی دي. د دې معنی ضرور شته، مګر موږ له دا خبره ویل پکار ده چې موږ په دې باندې نه پوهیږو. موږ ټولو له دا حروف مقطعات یو ډېر غټ پیغام راکوي او هغه پیغام دا دی چې د دې په وړاندې تاسو عاجزه یئ، تاسو علم هیڅ هم نه دی، او چې کله موږ دا خبره ومنو چې قرآن رښتینی دی، نو موږ بیا دا خبره منو چې د دې حروف مقطعات څه معنی ده، لیکن موږ ته د هغې پته نشته دی. انسان ګیو اپ کړي دلته چې یا الله زما عقل هیڅ هم نه دی، په دې کې حکمتونه دي، د دې څه معنی ده، او دلته زما د عقل امتحان شو چې زما عقل خو هیڅ هم نه دی. او دغه شان په شروع کې په سورة البقره کې حروف مقطعات راغلل او موږ ټول عاجز کړو او موږ هلته ومنله چې موږ د دې په معنی نه پوهیږو، او تاسو دا ووایئ چې زه نه پوهیږم او الله تعالی پوهیږي، او چې د دې سره مو قرآن شروع کړو، نو بیا دا څنګه ویلی شئ چې ما ته پته ده، ما ته پته ده. ستاسو عقل خو هغه وخت عاجز شو چې کله تاسو الف لام میم ووایئ. پوه شوئ په دې خبره؟ او چې نون مو ووایئ، نو نون هم دا وایي چې دا حرف یو حرف دی، مګر د دې معنی شته او په دې کې څه حکمت دی، د دې څه مفهوم دی چې د هغې الله تعالی ته پته ده. ای الله تو پوهیږي او موږ نه پوهیږو.
دا نون څه شی دی ځکه خو په الله تعالی قسم خوړلی دی. داسې نه ده چې د حروف تهجی نه الله تعالی نون واخیستو او په هغې قسم وخوړو. او دویم قسم چې خوړلی شوی دی نو هغه دی والقلمی او په قلم باندې قسم دی. او د دې نه د علم د قدر او قیمت مونږ ته پته لګي چې په اسلام کې څومره قدر دی د علم. اولنی وحی چې راغله نو هغه هم د اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم علم بالقلم. د علم بالقلم نه پته ولګېده. هلته هم د قلم خبره راغلی ده چې د الله تعالی ډېر غټ احسان دی چې هغه انسان ته د قلم په ذریعه علم وښودلو. نو قلم ډېر زیات ضروری دی د علم د زده کولو دپاره. د دې نه تاسو ته پته لګي د لیکلو د څیزونو، که هغه ټایپینګ وي، که هغه ستاسو پن وي. د قلم مطلب صرف د لرګي هغه قلم نه دی، بلکې د لیکلو چې څومره هم ټولز دي، څومره هم اوزار چې دي، که هغه ټایپینګ وي، که پرنټینګ وي، که پن دی، که پنسل دی، یعنی هر څوک وي، هر قسمه لیکلو واله ټول چې وي، په هغه زمانه کې صرف قلم و. اوس خو ډېر زیات څیزونه راغلل، نو داسې اهم شی دی. او ګورئ په دې الله تعالی قسم خوړلی دی. د دې اهمیت طرف ته هم اشاره ده او الله تعالی دا ګواه هم جوړ کړی دی. او لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په هر څیز باندې قسم نشو خوړلی سوای د الله تعالی د ذات نه، لیکن الله تعالی چې د څه څیز قسم خوړل غواړي نو خوړی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا هم د الله د نوم نه علاوه په څه څیز باندې قسم وخوړو نو هغه شرک وکړو. که شرک اکبر نه وي نو بیا هم یو قسم له شرک دی. نو قسم په یو څیز خوړل هم نه دی پکار چې زما د پلار د سر قسم، یا زما د زوی په سر قسم، زما په جان زما قسم دی. نه، موږ صرف د الله قسم خوړی شو. اوس موږ ګورو چې هغه کوم قلم دی چې د هغې قسم خوړلی کېږي. نو په دې کې اولنۍ خبره دا راځي چې د هغه قلم دی چې الله تعالی د اسمانونو او ځمکې د پیدا کولو نه 50,000 کاله مخکې پیدا کړی و، او هغه قلم ته ویلي و چې ولیکه. نو قلم ورته وی چې یا الله زه څه ولیکم؟ نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې څه هم د قیامت د ورځې پورې کېدو واله دي هغه ټول هر څه ولیکه. نو قلم هغه هر څه ولیکل. د دې نه پته لګي د الله تعالی د علم. لا خو ځمکه او اسمان هم نه و پیدا شوي. د آدم علیه السلام پیدا کېدل خو لا ډېرې د وروستو خبرې دي. د ځمکې او اسمانونو نه 50,000 کاله مخکې الله تعالی قلم پیدا کړی و. نو د هغه قلم قسم خوړلی کېږي. او څه چې هغه قلم لیکلی و. او بل دا کوم قلم کېدی شي؟ دا هم ویلی شي چې کرامن کاتبین چې څه لیکي، هغوی چې د قلم سره د انسان کوم عملونه لیکي. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. نو هغوی دلته زموږ سره ناستې دي، هغوی چې څه لیکي نو د هغې هم قسم دی او د قلم هم قسم دی، څه هم چې هغوی لیکي. او درېیمه د دې معنی دا شوه چې د هر قسمه قلم کېدی شي چې د هغې سره لیکل کېږي، څه هم چې لیکلی کېږي. پوه شوئ په دې دریو څیزونو باندې الله تعالی قسم خوړلی دی. او د قسم په خوړلو سره الله تعالی څه فرمایل؟ قسم پس خبره خو خوړلی کېږي که نه؟ او مونږ ویل غواړو چې دا خبره بالکل رښتیا ده. 3 خبرې دي چې په هغې باندې الله تعالی قسم خوړلی دی. آیا نمبر 2، 3 او 4 دی. هغه 3 څیزونه چې په هغې باندې الله تعالی قسم خوړلی دی. ما انت بنعمت ربک بمجنون. نه یې تاسو د خپل رب د فضل سره د هغو د نعمت سره مجنون. ای نبي تاسو مجنون نه یې. دا ولی ویلی شول؟ ځکه چې اولنی الزام چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګېدلی و نو هغه دا و چې تاسو مجنون یې. لکه چې څوک چاته ووایي چې تو پاگل شوې، د ده خو دماغ خراب شول. هغوی به په شروع کې وی چې دې غار ته ځي چېرته د جناتو اثر پې شوی دی، پیریان پې راځي. نو الله تعالی وفرمایل چې نه، ای نبي تاسو مجنون نه یې. وګورئ الله تعالی د خپل خوږ نبي قسم وخوړو او د هغو دفاع یې وکړه. او دا خبره په اصل کې هغې ته کېږي چې چا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دغه شان وی او بیا د هغې نه پس وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. او دا هم یوه داسې خبره ده چې الله تعالی قسم خوړلی دی چې ای نبي
ستاسو دپاره هغه اجر دی چې هغه نه ختمېدو واله دی. اوس تاسو وګورئ چې هغه کوم اجر دی چې نه ختمېدو واله دی، یعنی مسلسل چې هغه به جاري وي. او الله تعالی دا خبره د قسم په خوړلو سره وکړه، نو دا خبره رښتینې ده. څنګه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې هغه خوش قسمت انسان دی چې څومره هم خلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وخت نه واخله د قیامت د ورځې پورې منځ کوي، روژه نیسي، حج عمرې کوي، تسبیحات کوي، د الله تعالی پاکي بیانوي، قرآن وایي، د دعوت کار کوي چې څه هم کار هغوی کوي او چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي، چې په سنت باندې وي. د عبادت چې څومره هم مراسم دي نو د هغې اجر به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ځي. زمونږ د منځونو اجر به چاته میلاویږي؟ انشاءالله مونږ ته خو به ضرور میلاویږي. دا اجر به چاته میلاویږي؟ تاسو ګورئ په حج کې څومره خلک دي او څومره خلک طواف کوي، څومره منځونه کیږي، او صرف د دې زمانې نه بلکې د دې نه مخکې هم او د دې نه پس هم څومره هم خلک چې کوي، نو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ثواب دی. ولی څنګه؟ مونږ په حدیث کې ویلي دي چې څوک چاته د نیکۍ لاره وښیي نو هغه ته هم هغه امره اجر میلاویږي، لکه څنګه چې نیکۍ کول واله ته میلاویږي. مونږ ته دین اسلام چا انټروډوس کړی دی؟ د الله پہچان راته چا کړی دی؟ دا خبرې راته چا وښودلې چې منځ به څنګه کوئ، روژه به څنګه نیسئ، حج عمره سوده، دا ټول هر څه راته چا ښیلی دي؟ قرآن راته چا ښودلی دی؟ نو د دې هر څه اجر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته میلاویږي. او دا ولې میلاویږي؟ ځکه چې هغوی د خلکو خبرې او مخالفتونه برداشت کړي وو، د خلکو پیغورونه او الزامونه یې برداشت کړي وو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدنامولو کوشش کړی وو. یو داسې انسان چې د پیغمبرۍ نه مخکې به هغو ته صادق او امین وي او بیا په هغوی باندې خلکو داسې غټ غټ الزامونه ولګول، دا اسانه خبره نه ده. که تاسو ته څوک د دین په لاره کې خبرې وکړي نو ضرور سوچ کوئ چې زما نبي ته خو د دې نه ډېرې زیاتې خبرې خلکو کړي وې، د هغوی په شان هیڅ چا هم څه نه دي برداشت کړي. او که موږ ته څوک یو څه خبرې وکړي نو کومه داسې غټه خبره ده؟ الحمدلله موږ هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صف کې شامل شو. سبا له خو موږ الله تعالی ته ویلی شو چې یا الله ستا د دین د خاطره ما د خلکو دا خبرې برداشت کړي وې. که یو ملګری ستاسو نه د دین په وجه لرې شي نو الحمدلله د قیامت په ورځ تاسو ویلی شئ چې یا الله زما ملګري زه پرېښودی وم. ځینې به داسې خلک وي په هغه ورځ چې د هغوی په بچو به ظلمونه شوي وي، نو د دې پرېښودل حل نه دی. که زما د الله د خاطره ما ته څوک هر څه وایي نو خیر دی، هیڅ خبره نه ده، زما پرې پروا نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ډېر تنګ کړی و او ګورئ د هغو اجر څنګه دی. د هغو اجر غیر ممنون دی، نه ختمېدو واله. چې څومره هم څوک زیات تکلیفونه برداشت کوي په دې لاره کې او د خلکو مخالفتونه برداشت کوي، چې څومره په مشکلاتو کې وي او بیا هم روان وي، نو د هغو به هغه عمره غټ اجر وي. د حضرت بلال رضی الله عنه اجر ولې دومره ډېر دی؟ هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورلۍ نه مخکې روان وي د قیامت په ورځ. که آسانی وي نو الحمدلله، لیکن که مشکلات وي نو د هغې اجر هم ډېر زیات دی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجر څنګه دی؟ غیر ممنون، دا به روان وي د قیامت پورې. سبحان الله، په هر اذان کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم اخیستی کیږي، او چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم اخیستی شي نو خلک پرې درود شریف وایي، د اذان نه پس د هغو لپاره دعا کیږي. نو سبحان الله، دا دی اجر. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 30 کاله و او د هغې اجر وګورئ. لیکن الله تعالی ته پته وي چې کله زړه زخمی شي او د بنده اوښکې را وبهیږي، که زه جاب کوم نو خاوند مې خوشحالیږي، که زه ګانې اورم نو کور والا خوشحاله شي، لیکن چې زه قرآن کلاوه هم نو ټول پریشانه شي. په هغې باندې زه خبرې برداشت کوم، نو ای الله دا صرف ستا د خاطره، که څوک ګوري او که نه، لیکن الله تعالی خو ګوري که نه. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. سبحان الله، داسې وي تعریف چې الله سبحانه وتعالی تعریف وکړي چې زما نبی په علا خلق عظیم باندې دی. دا علا لفظ چې دی نو داسې ښکاري لکه چې اخلاق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاندې دي او هغه پرې د پاسه دی، لکه بنده چې په سورلۍ باندې ناست وي، نو دغه شان د اعلی اخلاق د پاسه دی
چې اخلاق عظیم هم لاندې پاتې شي. چې کله چاته څوک وایي چې ستا اخلاق ډیر ښه دي نو په دې باندې بیا بنده په جامو کې نه ځایږي. هغه غریب ته خو پته نه وي چې موږ د غصې په حالت کې څنګه یو، موږ په کور کې څنګه یو. هغه غریب ته څه پته وي؟ هغه تعریف وکړي او موږ څومره خوشحاله شو. اصل تعریف خو هغه دی چې الله تعالی د بنده تعریف وکړي. الله تعالی فرمایي چې اے نبی ستا اخلاق عظیم دي. چې الله تعالی فرمایي چې ستاسو اخلاق عظیم دي نو هله خبره جوړیږي. خلکو ته څه پته ده؟ هغوی خو شپه ورځ نه وي زموږ سره. الله تعالی 24/7 اکټیویټیز او په زړه کې چې کوم خیالات راوچتېږي په هغې باندې هم خبر دی. کوم رازونه چې دي په هغې هم خبر دی. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق چې وو نو هغه د دعوت دپاره سیلینګ پوینټ وه. لکه چې یو بنده یو شی خرڅوي نو د هغې سیلینګ پوینټ وي. لکه صابون دی چې دا څومره ښه وینځل کوي، دا د هغې سیلینګ پوینټ ده او د هغې سره هغوی یو انسنټیو هم ورکوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دعوت کې هغه څه شی و چې هغه سیلینګ پوینټ و چې د هغې په وجه خلکو ته دا مذهب اټریکټیو ښکارېدو. هغه و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق. د انسان اخلاق یو داسې شی دی چې د هغې نه خلک متاثره کېږي. قرآن خو به خلک وروسته اوري. که چېرې ستاسو د اخلاقو نه څوک لرې لرې تښتي نو هغوی به بیا قرآن څه واوري. او نن په مونږ کې دا شی نشته دی ځکه د دعوت په کار کې اثر نشته دی. په دې امت کې ډېر منځونه واله دي، قرآن ویلو واله دي، روژې نیولو واله دي، کلاسونه اخیستو واله دي، مګر اخلاق نشته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک په الله او یوم الاخره باندې ایمان ساتي نو هغه له پکار دي چې هغه ښه خبره کوي او یا بالکل خاموش وي. نن به موږ خلکو ته د دین پیغام څنګه رسوو چې زموږ سره اخلاق نشته دی؟ نن موږ د یو یهودي او عیسائی سره بزنس کول غواړو خو د خپل مسلمان سره څوک بزنس کولو ته نه تیاریږي او د هغې وجه وي د هغې اخلاق، د هغې ډیلینګز او د هغې صداقت، رښتیا ویل، ایمانداري، نرمي او د رحم معامله کول. نن په ټوله دنیا کې د نیوزیلند د پرایم منسټر چرچه ده. ولی؟ او هغه دی د هغو اخلاق، د هغو عقیده خو چا نه ده کتلي. مونږ وایو چې دا ډېر عظیم خلک دي، دا ډېر عظیم قوم دی. د دې اخلاق په وجه خلک د خلکو نه لرې کېږي او خلکو ته نږدې کېږي هم. اوس چې الله تعالی دا وفرمایي چې تاسو په اوچتو اخلاقو باندې یئ نو دا ډېره لویه خبره ده. که سټوډنټس یو بل له شاباسۍ ورکوي نو هغه یو شی وي، خو چې استاد وایي چې شاباش ستا کیرکټر ډېر ښه دی نو د هغې بیا بل شان مزوي. او دلته رب کائنات چې دغه د خاطره نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر څه برداشت کوي، هغه رب وایي چې اے نبی ستا اخلاق خو ډېر عظیم دي. که څوک هر څه ووایي خو الله تعالی ګواهي ورکوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه نږدې ماته هغه کس وي چې چا اخلاق د ټولو نه ښه وي او د ټولو نه لرې برانه هغه کس وي چې څوک بېهوده خبرې کوي او جبور وي او لویمار وي، زبان درازي کوي، بدتمیزي کوي، بحثونه کوي. دا هغه څیزونه دي چې د الله تعالی خوښ نه دي. ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د حسن اخلاق نه بخه یوه نیکي هم نه وي او الله تعالی د فحش کلامۍ او بد زبانه کس سره بغض ساتي. زموږ د اخلاقو اصلي پته هغه وخت لګي چې کله یو کار زموږ د مرضۍ خلاف وي، بیا زموږ ټون ډېر د بدتمیزۍ شي، د بل د ښکته کولو وي، بیا د خولې نه کنځلې او خیرې هم راوځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انسان د خپل اخلاقو په وجه هغه درجې بیا مومي چې څوک د شپې منځونه او روژې نیسي مسلسل، نو داسې درجه دوی ته میلاو شي، بیا داسې اوچته درجه ورته میلاو شي حالانکې دونه روژې نیولې وي او نه یې د شپې منځونه کړي وي، یعنی نفلي روژې او تهجد. اوس دا دی ستاسو قرآن مکملولو والی یې. خلکو ته به قرآن طرف ته دعوت ورکوئ. که ډېر علم در سره نه وي نو هم خیر دی، لیکن چې ستاسو اخلاق ښه وي. که چېرې ستاسو اخلاق ښه نه وي او ستاسو سره د علم انبار هم وي، که هر قسمه کورسز هم کوئ خو د هغې بیا هېڅ فایده هم نشته دی، الټه نقصان به وي. هغه حدیث به مو اورېدلی وي چې د قیامت په ورځ به یو بنده د غر برابر نیکۍ راوړي، منځونه او روژې به یې نیولي وي، لیکن هغو به چا ته بد رد ویلی وي.
د چا سره به ناانصافي کړې وي دا ټولې نیکۍ به هغه یوسي. ګورئ که نه دا اخلاق بنده کوم خوا رسوي. بد اخلاقي بنده څنګه راغورځوي د خلکو د نظرونو نه. بعضې وخت خلک د داسې بنده نه ویریږي او لرې لرې ترېنه تښتي چې د چا اخلاق ښه نه وي. ښه بنده هغه دی که غوسه ورلول شي خو چې هغه خاموشه شي، ژبه ونه چلوي، بدتمیزي ونه کړي. د سیرت النبي نه موږ ته پته لګي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په بېشماره موقعو باندې د څنګه اخلاقو مظاهره کړې وه. د خلکو سره خو هر څوک ښه وي، لیکن د بدو خلکو سره ښه کول نو هغه بیا د اوچتې درجې اخلاق وي. نن خو داسې حال دی چې یو بنده ښه کوي او هغه بل ورسره بدتمیزي کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه کړې وه چې هغه کوم عمل دی چې د هغې په وجه به ډېر زیات خلک جنت ته ځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه عمل دی تقوا او ښه اخلاق. او د ښه اخلاقو مطلب دا نه دی چې د خلکو سره تاسو په هره خبره باندې متفق کېږئ او د هغوی په ها کې ها میلاوهئ. که هغه الټه سیده خبرې هم کوي او بیا هم موږ وایو چې ها جی دا خبره صحیح ده. او ښه اخلاق دا هم نه دي چې د بنده دوه مخونه وي چې د خلکو په مخ کې تاسو د هغوی ډېر تعریفونه کوئ او د هغوی پشي شا په هغوی پورې خبرې کوئ او بدی ردی ورپورې وایي چې هغه داسې دی او هغسې دی. نو داسې ښه اخلاق نه دي. عبدالله بن مبارک د ښه اخلاق تعریف کړی دی چې د خلکو سره په خندا خوشحالۍ سره ملاویږئ، نیکي خوروئ، د بدۍ نه منع کېږئ. که چېرې موږ په آخرت کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاوېدل غواړو، د هغو په مجلسونو کې کېدل غواړو او هغو ته نږدې کېدل غواړو، نو خپل اخلاق ضرور چک کوئ. حضرت انس رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 10 کاله خدمت کړی و او فرمایلی و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم ماته دا نه دی ویلي چې دا کار دی ولې داسې وکړو یا دا دی ولې ونه کړو. چرته هم ماته پیغور نه دی کړی. او موږ خو خپلو بچو ته هم پیغورونه کوو، په هغوی باندې موږ د طنز سره غشي ورو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چرته شور جوړ کړی دی، نه د اوچت آواز سره په زوره خبرې کړي دي. موږ د خپلو آوازونو جایزه هم اخیستل پکار دي. په سوره لقمان کې موږ ویلي وو چې په زوره خبرې مه کوه. هغه خپل زوی ته نصیحت کړی و. بېشکه په آوازونو کې د ټولو نه بدترین آواز د خر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خلک معاف کوو، د رګوزر به یې کوو، د بدۍ جواب به یې د بدۍ سره نه ورکوو. حسین بن علی رضی الله عنه فرمایي چې ما د خپل پلار نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې د خپلو ملګرو سره د هغې د سیرت په باره کې تپوس وکړو. نو هغه وفرمایل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ به همیشه بشاشت و او ډېر نرم مزاج و. ګورئ نرم مزاجي هم د حسن اخلاق نه ده. مونږ خلک وایو چې سخت وي، چې روب مو وي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو کار چې د نرمۍ سره کیږي نو هغه د سختۍ سره نه کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خبره کول به ډېر آسان و. داسې نه وه چې خلک ترېنه ویرېدو او رپېدو چې دا خو د الله رسول دی. داسې نه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر ایزي ګوینګ و. بعضې وخت چې مونږ دین ووایو نو الله اکبر په مونږ باندې بیا څو شي. خلک زمونږ نه ویریږي. زمونږ په مجلسونو کې په کېناستو سره خلک زر زر وایي چې ستاسو شلوار ولې اوچت دی، دا لوپټه دې ولې صحیح نه ده، داسې جامې دې ولې اغوستې دي، داسې ولې خورئ. یعنې مونږ څه دین ووایي چې په خلکو باندې دا روغه جوړ شو. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کولو هم یو حکمت وي. او که موږ د خلکو ژوند حرام کړی وي، کور والا خورانه ستړي شوي دي چې دی دا سبق نه وی نو ښه به وه. ټول وخت موږ فتوې ورکوو دا کار غلط دی، دا کار نه دی په کار. موږ خو ټول څوکیداران جوړ شوي یو، نو ولې دا اخلاق دی بیا زموږ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو لپاره ډېر نرم و. هغه به آسانی پیدا کوله. نو سهل جوړ شي، ایزي ګوینګ. که په مونږ کې څوک یو غټ استاد یا عالم هم جوړ شي نو دا سوچ مه کوئ چې ګنې زه یو غټ شی جوړ شوی یم چې څوک را سره خبرې هم نشي کولی. تاسو به دا هم اورېدلی وي چې یو هلک راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې تاسو ماله د زنا کولو اجازت راکړئ. سوچ کوئ چې هغه به څومره نرم مزاج و چې داسې خبره ورته کوله. داسې خبره خو څوک مونږ ته هم نشي کولی. او بیا یې وفرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بد مزاجه او سخت زړه والا نه و.
او نه به بدی خبرې کولې او نه به د چا عیب بیانوه. سبحان الله چې فلانې داسې دی هغسې دی، نه به بخل کوو او فضول خبرو طرف ته به توجه نه کوله، یعنی اګنور کول هم زده کړئ. داسې نه ده چې میګنیفاینګ ګلاس سره داسې نه ده چې د میګنیفاینګ ګلاس سره مونږ چک کول شروع کړو چې د خلکو خبرې رانیسو، نو هله به زمونږ دین مکمل شي. چې مونږ به د خلکو اصلاح کوو، نو په دې میشن باندې مونږ وتلی یو. خپل عیبونه خو راته ښکاري نه، د خلکو عیبونه راته په نظر راځي. الله اکبر، الله دې مونږ د بدو اخلاقو نه وساتي. چې څوک به د امید سره راغی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چاته چرته هم نه کوو چې نه زه دا نه کوم یا نشم درکولی. چې څوک به د امید سره راغی، نو هغه به نه مایوسه کوو، څوک به نه نامراده کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه 3 څیزونه لرې کړي وو. یو به بحث او تکرار نه کوو. زمونږ د خاوندانو نه دې څوک تپوس وکړي چې مونږ څومره بحثونه کوو په کورونو کې، او ډېرې خبرې به نه کولې، او په بې مقصده کارونو کې به خپل وخت نه لګوو. چې زه فیسبوک وګورم چې فلانې څه کوي، نو دا فضول کارونه پرېږدئ. تو چرته تللی وې، د کوم ځای نه راغلی، دا شی په څو باندې واخیستو. ها که چېرې تاسو یې اخلی، نو بیا بنده د انفارمیشن دپاره تپوس کولی شي. لیکن چې یو شی مونږ اخلو نه، نو هسې تپوسونه کول. که د چا کره رشته کوئ، نو ضرور تپوس وکړئ د پوره ډیټیل سره. ګنې ضرورت نشته دی چې دا بچی کوم خوا ځي، د کوم خوا نه راځي، د هغو ګریډ څه دي، د دې سره زمونږ هیڅ کنسرن نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 کارونه پریښي وو. د یو بنده مذمت به نه کوو، نه به په چا کې غیب تلاش کوو، او نه به د چا پټ شی معلوموو. تاسو د خلکو د تنخوا ولی تپوس کوئ، د هغوی د عمرونو تپوسونه ولی کوئ، دې سره بنده کمفټیبل نه وي. تاسو د هغوی پټې خبرې ولی معلوموئ چې د هغې نه پته لګي چې هغوی یې کول نه غواړي. تاسو غواړئ چې هغه دروغ وایي، که اصلاح کوئ نو ضرور تپوس کوئ، او صرف په هغه معامله کې به خبره کوله چې په هغې کې به د ثواب امید و. او چې کله به خبره کوله، نو د هغو مجلس والو به داسې سرونه ښکته کړي وو لکه د هغوی په سرونو چې به مرغۍ ناستې وي. او چې کله به هغه خاموشه شو، نو هله به یې ورسره خبرې کولې. چې کله به یو سړي خبره کوله، نو خاموشه به و. او چې شرکای مجلس والو به خندل، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم خندل. داسې نه وه چې زما په مخ کې ولې خاندئ، زه خو دیندار یم، خندل خو ګناه دی. چې هغوی به خندل، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورسره هم خندل. داسې نه وه چې تسبیح واخلم په لاس کې او لوی جوړ شم، او چې په څه باندې به خلکو تعجب کوو، نو په هغې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم تعجب کوو. چې کله به یو اجنبي سړی راغی او سوال به یې کوو، نو په هغې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم صبر کوو. بعضې وخت خلک نه پوهیږي، او داسې خلک به تاسو ته ډېر میلاویږي چې ډېر د سختۍ سره خبرې کوي. او که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه به سختی کوله، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته وی چې کله یو ضرورتمند خپل حاجت طلب کوي، نو تاسو ورسره نرمي کوئ. چې حضرت عمر رضی الله عنه به وی چې زه دا بنده سم کړم، ما له اجازت راکړئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته وی چې نه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بغیر د ورکولو نه خپل تعریف نه قبلوو. ها که نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چاله څه ورکړل او هغوی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعریف کوو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغوی تعریف قبلوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د چا خبره نه ماتوله. چې چا به ناحقه خبره کوله، نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو خبره ماتوله او هغه به سټاپ کوو، او یا به د هغه ځای نه پاڅېدو. دا په شمایل ترمذي کې راغلی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو خبري. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلى خلق عظیم باندې وو. فستبصروا ويبصرون. الله تعالی گواهی ورکړه چې ډېر زر به تاسو هم ګورئ او هغوی به هم ګوري. سو بأيكم المفتون، چې څوک په تاسو کې مجنون دی. ای نبی، دی خو تاسو ته داسې خبرې اوروي، دوی ته ووایئ چې ټیک ده، تاسو هم ګورئ او موږ به هم ګورو. په دې کې د هغوی دپاره دمکي ده. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د هغو د ملګرو دپاره پکې تسلي ده او موټیویشن هم دی، حوصله افزایي ده پکې چې تاسو فکر مه کوئ، یوه ورځ به هغه راشي او ټولو ته به پته ولګي چې څوک و مجنون. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله.
چې زمونږ په دې خبره یقین وشي چې څوک ورک شوی دی د هغه د لارې نه او څوک هدایت موندو واله دی. که چېرې په دې خبره بنده پوه شي نو بیا د بنده تسلي وشي. دا خلک چې دین والو ته پیغورونه کوي او دا ورته سونه ښکاري هغوی خو نه پوهېږي، لیکن الله تعالی خو ګوري که نه چې څوک په هدایت باندې دی. الله تعالی ته خو پته ده که نه، مونږ ته خو د خلکو نه سرټیفیکیټ نه دی پکار چې زه پاګلی یم، دا خو تو فنیټک جوړه شوې، انتها پسنده یې. ای الله تا ته خو پته ده که نه. فلا تطع المکذبین، ای نبی تاسو د دروغجنو خلکو اطاعت مه کوئ. دلته د اطاعت معنی څه ده؟ صرف دا نه ده چې ګنې تاسو د هغوی خبره منئ. د دې مطلب دی چې د هغوی خبرو له توجه مه ورکوئ، د هغوی په مشورو باندې توجه مه کوئ. کوم خلک چې دروغ ګڼل واله دي په اصل کې دا خبره خاص کردار طرف ته ځي. او ګورئ په قرآن پاک کې د چا خاص نوم نه راځي، صرف په یو ځای کې د ابو لهب نوم راغی، نو دا خو سپیسیفیک دی. او که نوم را نشي نو ټیک ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې یو کردار و، یعنی یو کس و او داغو دا ټول صفات وو، لیکن دا موږ داغو په باره کې نشو مخصوص کولی چې هم دا هغه بنده دی او هغه داسې وو. هغه خو لاړو مړ شو، ختم شو. چې څوک څنګه دی نو زموږ د دې سره څه تعلق دی؟ نه، چې د چا کردار هم داسې وي نو وفرمایلی شول چې د دین کار کول واله دي د داسې کس نه خپل ځان ساتي، د داسې خلکو نه الرټ اوسېږئ. مونږ قرآن ووایو او بیا د چا په مشورو پسې ځو چې چاته د سره پته هم نه وي، چې چا بالکل قرآن نه وي ویلی. که چېرې د هغوی په مشورو باندې روان شو مونږ نو دا بیا څومره بېوقوفي ده. نو ای نبي تاسو توجه مه کوئ، ځکه چې خلکو څه غوښتل هغه به په مخکې آیتونو کې راځي. دا آیتونه د مکي دور دي، نو هغوی یعنې قریش مکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې تاسو لږ نرمي اختیار کړئ، لږ لچک پیدا کړئ. په دې خلکو چې دا دومره ظلمونه کېږي نو دوی ته به هم لږ بریک میلاو شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وفرمایل چې ای نبی تاسو د دوی خبرو ته غوږ مه ږدئ، ځکه چې ځینې خلک د ابو جهل او ابو لهب په شان وو، او ځینې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په پسته او نرمه لهجه کې لګیا وو چې مونږ خو ستا همدرد یو، تاسو ولې دومره سختي کوئ؟ دوی ته ووایئ چې ټیک ده، ستاسو معبودان هم دومره بد نه دي، هغوی ته هم لږې نرمې خبرې وکړئ تاسو چې د هغوی زړه هم لږ ښه شي. چې څوک د دین نه لرې کولو واله وي نو هغوی بیا داسې مشورې ډېرې ورکوي. نو وفرمایلی شول چې ودو لو تدهنو فیدهنون، هغوی خو غواړي یعنی کفار مکه چې تاسو لږ نرم شئ نو هغوی به هم لږ نرم شي، سخت بشي. په مخالفت کې په شروع کې ډېر مخالفتونه وي، او چې مخالفت کول واله وګوري چې دا بنده خو د خپلې نه ناوړي، دی خو نه خوځي، نو هغه بیا نرم شي. هغوی بیا وایي چې تاسو لږ نرم شئ، نو موږ بیا ستاسو خبره واورو. لیکن په دین کې کامپرومایز نشته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم په دین کې کامپرومایز نه دی کړی. کفار مکه ورته ویلي وو چې تاسو یو ځل زموږ په بوتانو باندې لاس راکاږئ نو موږ بیا ستاسو طرف ته راشو، تاسو یو ځل دوی ته سجده وکړئ نو بیا به موږ مسلمانان شو. هغوی دا قسمه ډیلز کول غوښتل. هغوی وی چې زموږ سره تاسو ډیل وکړئ. نه، د دین په معامله کې داسې نشي کېدی، ساري. او دلته داسې اخلاق نه دي پکار چې هغوی راته دومره منتونه کوي نو موږ به لږه شان نرمي اختیار کړو. نه، ښه اخلاق داسې نه وي چې بنده غلط ته صحیح وایي. چې کله د الله د دین خبره راشي او هلته الله تعالی ناراضه کېږي په هغه کار، نو هلته با اخلاقو ته نه ګورئ. کو خلک تاسو ته وایي چې تاسو د ګناه کار وکړئ، غلطه جامه واغوندئ، نو تاسو د هغوی د خوشحالولو دپاره داسې نشئ کولی. دا اخلاق نه دي. که تاسو حق طرف ته راځئ نو مرضي ستاسو ده. داسې نه ده چې تاسو حق طرف ته په راوستلو کې په خپله د صحیح لارې نه واوړئ، نو تاسو به د پټلۍ نه نه وځئ، بلکې هغوی به راولئ دې طرف ته. په دین باندې مونږ کامپرومایز نشو کولی. چې مونږ د نورو خلکو تهوارونه مناوهل شروع کړو او د هغوی په شان خپلې حال حلیې جوړې کړو. ولا تطیع کل حلاف مهین، او مه تاسو اطاعت کوئ د هر ډېر زیات قسمونو خوړلو واله. څوک ډېر زیات قسمونه خوري، چې څوک ډېر دروغجن وي نو هغه ته بیا بار بار قسمونه خوړل وي، نو دا بدی دي. او الله تعالی نه غواړي چې د داسې خلکو په کمپنی کې مؤمنان کینی. د هغه خلکو اثر خو به وي په دوی باندې که نه. په سوره مدثر کې به هم تاسو وګورئ چې د دې بنده خبره شوې ده. دا داسې بد کردار والا کس دی
د دو په باره کې به مونږ وایو خو اوله مونږ د دې یو عام معنی ګورو او هغه مهین دی، ذلیل دی، د هغو اخلاق ښه نه دي، قسمونه خوري چې نور خلک زما خبره واوري. دا کس داسې دی لکه په مسلمانانو کې یو منافق و، عبدالله بن ابی چې و، هغه به همیشه وي چې د مصلحت نه کار اخلی. مونږ له داسې کار نه دی پکار، مونږ له په دین باندې دومره سختېدل نه دی پکار. او دغه شان په کافرانو کې هم و، یعنی هغه ته ښه پته ده چې دا اسلام ښه صحیح او رښتینی دین دی، خو هغه اسلام نه قبلوي. ولې؟ ځکه چې هغه ویریږي چې زما نه به سرداري لاړه شي، دا جاه او جلال به مې لاړ شي، زما رعب او دبدبه به ختم شي، او زما چاپیره چې کوم خلک دي نو هغه ټول به لاړ شي. حالانکه ښه پوهه و چې حق څه دی، بیا هم صرف د خپل سټیټس په وجه. او هلته قبایلي نظام و، قبیله به د خلکو سره ونو، همازم مشائم بنمیم، عیبجویي کول والا. او دا هم یو ډېر خراب خصلت دی چې څوک د خلکو په عیبونو باندې نظر ساتي. د ځینو خلکو دا عادت وي چې د یو څخه مچ په شان په ګندګۍ باندې کینی چې بنده په بل کې همیشه عیب ویني. او مشا وایي ډیرو ګرځېدو والو ته، یعنی داسې بنده کله یو خوازي او کینی او کله بل خوا، په یو ځای کې د یو بنده بد رد وایي او په بل ځای کې د بل بنده بد وایي. په نن ورځو کې خلک دا هر څه د فون په ذریعه هم کوي، چېرته د تلو ضرورت هم نشته دی، زر زر فون وکړي یا ټیکسټ وکړي. بینمیم سره د چغلخورۍ. چغلخوري سوي چې څوک راشي او تاسو ته ووایي چې فلانې په تا پورې داسې خبرې کوي او تاسو بیا لاړ شئ او د هغه بنده سره جګړه کوي چې تا زما په باره کې داسې خبرې کړې دي. نو د کوم بنده چې تاسو له د بل بنده هغه خبرې راوړې نو دوی چغلخوري وکړه، ستاسو د دوانو تعلقات خراب کړل، نو هغه چغلخوري وکړه. نو دې ټولو خبرو ته کتلي چې چېرته دا خصلتونه خو ما کې نشته دی چې موږ د قرآن ویلو سره هم دا کارونه کوو. که چېرې موږ ته په هر بنده کې عیب په نظر راځي، په فلاني کې دا خرابې دی، په فلاني کې دا خرابې دی، یعنی هغوی ته د سره څوک ښه ښکاري نه. په دنیا کې به تاسو ته داسې خلک میلاویږي چې هغوی ته یو بنده هم ښه نه ښکاري. هغوی څنګه خبرې کوي؟ هغوی وایي چې فلانی ما ته وی چې ستا صحت ډېر ښه دی نو زه د نظره کړم، فلانی راته وی چې داسې کمزوري شوي یې نو دا خو چرته هم سمه خبره نه کوي. نو بیا بنده وایي چې کم خوا لاړ شم، چې څوک ولاړ دی نو ولاړ ولی دی، چې ناست دی نو ولی ناست دی. چې په هر بنده کې خلکو ته بدي په نظر راځي نو بیا پکار دی چې بنده خپله جایزه واخلي. د دې مطلب دی چې په مال کې کمی دی. دا دی د بدی کردار چې دلته هایلایټ شوی دی او په دې کې د زیاتو تعلق د ژبې سره دی. او دا څومره بد خصلتونه چې دي نو الله تعالی یو بیان کړو. اوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښه اخلاقو خبره وشوه او بیا د هغې نه اپوزیټ کردار هم مونږ ته وښودلی شو چې دا څنګه سړی دی. داسې بنده به څومره نقصاندeh وي که چېرې دی د دین کار کول شروع کړي یا که چېرې دی د دین خبرې شروع کړي نو خلک به د هغو خبرې څه واوري. مناع للخیر معتد اثیم، ډېر منع کول والا د خیر نه، د حد نه وتلی او ډېر ګناهګار، یعنی هغو ته ګناه کول څه بدکار ښکاري نه، د حد نه وځي. مناع للخیر په خپله هم منع کیږي او نور خلک هم منع کوي، بل هم صحیح کار کولو طرف ته نه پرېږدي. ته ولې دومره ډېره صدقه ورکوې؟ ستا خو خپل ډېر ضرورتونه دي، خپل صحت یې خراب کړو، دا کلاسونه ولې اخلې؟ که څوک جاب کوي او صحت یې خراب شي نو د هغې د چا سره فکر نه وي، په هغې ورله شاباسۍ ورکوي چې ته ډېر محنت کوي. که د کور کارونه ښه کوي نو هم ورله شاباسۍ ورکوي چې څومره ښه کور ساتي. خو چې څوک کلاسونه اخلي نو بیا وایي چې خپل صحت یې خراب کړو. او دا قصور د څه دی؟ د قرآن دی. د هغې په وجه ستا داسې حالت شو. نو دا څه دی؟ مناع للخیر دی، د خیر نه منع کول والا. د مونځ روژې پورې پوره ده لیکن د دې نه زیات کول دا صحیح کار نه دی. نن خو زمون خپل خلک دی چې هغوی داسې خبرې کوي. مناع للخیر دی، منع کوي خلک د دین نه چې څوک د خیر کار ونه کړي، خلک یې ډسکریج کوي، حوصله ورله ماتوي، په هغه کارونو کې عیب راوباسي. په خپلو رشته دارو کې به هم تاسو داسې خلک ووینئ، په خپل دوست احباب کې به هم ووینئ. ډېر کم خلک وي چې هغوی خلک انکریج کوي او شیطان ډایرکټلی د دې خلکو په ذریعه راځي. او زه به تاسو ته ووایم چې دا کس څوک و
چا طرف ته چې اشاره شوې ده. مفسرین ویلي دي چې دا ولید بن مغیره و، د خالد بن ولید پلار. ډېر علم والا او حکمتونو والا به ګڼلی کېدو. ډېر لوی سردار و د طایف، او په مکه کې هم د دو ډېر جایدادونه و، ډېر مالدار و. او هغه چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې کېناستو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه قرآن واورېدو، نو د هغه رنګ بدل شو او هغه پوه شو. د کافرانو مجلس ته لاړو. هغوی چې دا ما چې کوم کلام واورېدو نو دا خو انساني کلام نه دی او نه دا د جن کلام دی. په دې کې خو هغه خوږوالی دی، دا خو په زړه کې ځای جوړوي او د هغې د اوچتوالي بس ووایئ. هغوی داسې تعریفونه وکړل. هغه نور سردارانو وی چې دا څو شول، دی خو به زمونږ د لاس نه وځي. که چېرې دی مسلمان شي نو ټول قریش مکه به مسلمانان شي. دی د ابو جهل د قبیلې نه و. هغوی چې تاسو فکر مه کوئ، زه د دې انتظام کوم. هغه د دوی شاته لاړو. په ځینو ځایونو کې راځي چې دی د ابو جهل تر و. هغه ورته وی چې ورارو څو شو؟ ابو جهل ورته وی چې ما خو اورېدلی دي چې ستا دپاره خو خلک چنده را یو ځای کوي، ځکه چې تو هلته ځې او د هغو سره کینې پاسې، یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم سره. تو غواړې چې د هغه ځای نه تا ته څه میلاو شي نو چنده درله را یو ځای کوي چې تاله درکړي. ولید بن مغیره ابو جهل ته وی چې زه به خیرات اخلم. ولې زه داسې وغورځېدم؟ دی داسې حکمت والا و او ټول عقل ترېنه لاړو. نو دا و هغه کردار. دو خپل کور والو ته ویلي وو چې په تاسو کې څوک نشي مسلمانې دی، خبردار که څوک مسلمان شو، ځکه دی په خپله هم منع شوی و او نور خلک به هم دې طرف ته د راتلو نه منع کوو. او د دو 12 زامن وو. مخکې به دا خبره راځي. نو په هغې کې د دو 3 زامن مسلمانان شوي وو. خالد بن ولید و یو، هشام بن ولید او ولید بن ولید. دې 3 کسانو اسلام قبول کړی و. بیا الله تعالی وفرمایل چې عتل بعد ذلك زنیم. بدمزاج هم و، متکبر او سرکش خو و. بدمزاج داسې و چې خپل ځان ورته په معاشره کې ډېر لوی ښکارېدو چې زما سره ډېر دولت دی، زما مرضي ده چې څه کوم نه کوم به. داسې کس ته بیا ټول خلک خپل نوکران ښکاري. داسې کس بیا بد اخلاقه شي او د دې نه پس هغه زنیم و. هغه به خپل ځان د بل قوم نه ګڼو. ځینې وایي چې د دو پلار ده ته ویلي وو چې ته زما زوی نه یې، او چې کله دا آیتونه نازل شول نو هغه بیا خپلې مور له لاړو او د هغې نه یې تپوس وکړو چې ته ماته دا ووایه چې زه د چا زوی یم. هغې ورته وی چې ته د یوه شپنکي زوی یې. لیکن هغه به خپل ځان ته قریش وی، یعنی هغه و ولد الزنا. کان ذا مال و بنین. هغه په دې ډېر لوی شوی و چې موږ ورله ډېر مال او زامن ورکړي وو. مال او زامنو هغه متکبر جوړ کړو او داسې خبرې به یې کولې. نن هم چې چا سره ډېر مال او زامن وي نو هغوی ته بیا خپل ځان ډېر اوچت ښکاري. څوک په خاطر کې نه راځي. او د دو خو له 12 زامن وو. نو زامن به د طاقت یو علامت ګڼلی کېدو چې د دو سره دومره زامن دي، نو دا به د دو مټونه جوړ شي. د عزت یوه نښه به ګڼلی کېده. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. چې کله به د هغو په مخ کې آیتونه لوستلی کېدل نو هغه به وي چې دا خو د پخوانۍ زمانې قصې دي. زموږ ځینې خلک هم داسې خبرې کوي چې په قرآن کې خو بس دا قصې دي چې بار بار راغلي دي. استغفر الله. سنسمه علی الخرطوم. الله تعالی وفرمایل چې ډېر زر به موږ وداغو د دو پوزه، یعنی د دو مرګ داسې شوی و چې د تورې نه یا د بل څه څیز نه شوی و. او د قیامت په ورځ به هم داسې وي، ځکه چې هغو ته به پوزه یو ډېر غټ د عزت شی ښکارېدو او پوزه یې اوږده وه. نو ډېر په لویۍ کې و چې زما خو اوږده پوزه ده. په اصل کې ورته دلته د حقارت په انداز باندې دا خبره شوې ده چې دی د دې قابل دی. اوس یوه قصه را روانه ده. اولنۍ قصه ده په قرآن پاک کې چې نازله شوې ده. قصې په قرآن کریم کې ډېرې زیاتې راغلي دي او په هغې کې زموږ دپاره ډېر لوی لیسنس دي. او د دې قصو نه موږ ډېر څه زده کولی شو چې هغه شاید موږ هسې نشي زده کولی. دغه شان یوه قصه د یو سړي په باره کې ده او هغه په صنعا کې اوسېدو. صنعا په یمن کې یو ښار دی او هلته د دو باغ و او دا سړی ډېر زیات مالدار و. تاسو به په یو حدیث اورېدلی وي. مفسرین وایي چې هغه حدیث د دې بنده په باره کې دی او اکثر دا حدیث کوټ کېږي چې کله د الله په لاره کې په ورکولو باندې حدیث راځي.
مختصر درته دا قصه زه بیانوم. یو سړي په وریځ کې आवाज واورېدو چې د فلاني په باغ کې لاړ شه او باران ووروه. هغه سړي یو نوم واورېدو او هغه وریځه فالو کول شروع کړه، یعنی په وریځې پسې روان شو. هغه وریځ لاړه او په یو ځای کې وورېده او هلته باران ووروه. هغه وکتل چې هغه باران په یو لښتي وورېدو او لاړو. یو سړي کشۍ اخیستې وه او هغه د دې لښتي نه خپل پټي ته اوبه بوتلې، خپل باغ ته اوبه بوتلې او هغه نوم واخیستو. نو دې سړي ورته وی چې تو فلانې سړی یې؟ هغه وی چې ها. تا ته څنګه پته ده زما د نوم؟ هغه وی چې ما په وریځو کې داسې یو نوم اورېدلی و چې لاړ شه او هلته باران ووروه. دا تو داسې څه کار کوې؟ هغه وی چې زه خو خاص کار نه کوم، خو چې زما د باغ پیداوار وشي نو هغه زه په 3 حصو کې تقسیم کړم. یوه حصه زه په خپل باغ کې استعمالوم، یوه حصه د خپل کور والو په ضروریاتو کې لګوم او یوه حصه د الله تعالی په لاره کې لګوم. نو 3 حصې شوې، یعنی 3 حصه د الله په لاره کې زه ورکوم. نو علما وایي چې هغه قصه هم د دې باغ واله ده. هغه سړی بیا وفات شو. الله تعالی هغه له ډېر هر څه ورکړي وو. چې کله هغه وفات شو نو د هغه زامن وی چې موږ خپل پلار ته چې ټول مهنت مونږ کوو او تاسو پیداوار واخلئ او د غریبانانو او مسکینانو لی ورکوئ. د هغوی پلار چې څنګه وفات شو نو بچوی وی چې اوس خو به مونږ بالکل نه ورکوو. لکه زمونږ په ملکونو کې چې کله غریبانان خلک راځي، چې کله دیګونه پاخه شوي وي، نو زمونږ په ودونو کې دې قسمه خلکو له څوک څه نه ورکوي، بلکې خلک یې شړي. حالانکه خلک د پلیټونو سره خوراکونه غورځوي، نو هغه زمونږ دپاره ټیک وي، لیکن چاله یو موټی وریجې ورکول مونږ نه خوښوو. دا قصه هم د دغه شان خلکو په باره کې ده. اوس ګورو مونږ دا قصه. انا بلوناهم، مونږ په ازمایش کې واچول هغوی. مونږ په تیر صورت کې ویلي وو چې مونږ ازمایو چې څوک ښه عمل کوي. نو دا شان الله تعالی دوی هم ټسټ کول. د چا ازمایش وو؟ د هم ضمیر چا طرف ته ځي؟ اهل مکه طرف ته، یعنی د قریش مکه مونږ داسې ازمایش وکړو. کما بلونا اصحاب الجنه، لکه څنګه چې مونږ د باغ والو ازمایش کړی وو. د دې مطلب دی چې په باغ والو باندې یو ازمایش راغلی وو او هغه ازمایش څه وو هغه به مونږ مخکې ګورو. د دې د هغې سره څنګه کمپیریزن دی، لکه څنګه چې الله تعالی باغ والو له ډېر دولت ورکړی وو، ډېر انعامات وو په هغوی باندې، هم دغه شانې قریش مکه له هم ډېر هر څه ورکړي وو. 2 څیزونه ډېر لوی نعمت دی، یو امن او امان او یو خوراک څښاک. لکه څنګه چې په سوره قریش کې الله تعالی فرمایلی دی چې ما تاسو له په لوږه کې خوراک درکړو او امن مې درله درکړو. دا ډېر لوی نعمتونه دي. د هغوی په شان خوراک څښاک هم ډېر وو، او چې د هغوی قافلې بتلې نو چا به د هغوی قافلو ته په بد نظر سره نه شو کتې. د باقي خلکو قافلې به لوټ کېدې او صحیح به نه رسېدې، لیکن د دې قافلې به صحیح وې. ولی؟ ځکه چې خلک به د دې نه وېرېدل چې دا د حرم متولي دي. که چېرې مونږ حج او عمرې له ځو او دوی رانه ناراضه شي نو مونږ به بیا نه پرېږدي. ټولو به د هغوی ریسپیکټ کوو. نو هغوی له الله تعالی امن، امان او عزت ورکړی وو. هر طرف ته به قافلې لوټ کېدې او دوی په هغه ځای کې ښه په امن کې اوسېدل. هر طرف ته لوږه وه او دوی ته لوږه نه وه لګېدلې. الله تعالی یې ازمایش وکړو. ما تاسو ته یو حدیث ویلی وو چې یو بنده په دې حال کې سحر کړي چې هغه په امن کې وي، نو امن او امان یو ډېر لوی دولت دی. الله اکبر. چې کله خلک ویډیوز وګوري چې د 6 کالو د ماشوم په سر چا ټوپکې ښودې وي، الله دې خیر وکړي چې د داسې ماشومانو په زړه باندې څه تېرېږي، څنګه دا فلسطینیان شهیدان کېږي، څنګه په هغوی باندې شپه ورځ بمبارۍ کېږي او هغوی غریبانان نشي تښتېدی او نه چېرته تللی شي، څنګه شام والا د خپلو کورونو نه لوټ شوي وځي، یو شی هم د هغوی سره نشتی دی، نه د هغوی جانونه محفوظ دي او نه عزتونه او مال خو ورسره شته دی نه. نو چېرته دې هم څوک د جنگ تمنا نه کوي. امن امان ډېر غټ نعمت دی. د امن تمنا کوئ، امن غواړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا په حالت امن کې سحر کړو نو الحمدلله، یا الله ستا شکر دی چې مونږ ټولو له دې د امن په حالت کې سحر را کړو. مونږ نه ویریږو چې څوک
به زمونږ کور مات کړي او راننوځي به، ډزې به وکړي، ډاکه به واچوي. ای الله ستا شکر دی چې موږ لري امن راکړی دی. نو امن او صحت ډېر ضروري دی چې سحر پاسئ او تاسو روغ جوړ یې. او دریم شی دا چې د هغو سره د نن ورځې خوراک دی، نو د هغو سره هر څه دي، هغو ته ټوله دنیا میلاو شوه. الحمدلله دا زمونږ د ټولو سره دي. بیا نور څه پکار دي؟ او بیا الله تعالی بنده د دې څیزونو سره ازمایي، د هر نعمت سره ازمایش دی. دا خبره یاد ساتئ، که هغه صحت وي، که هغه امن او امان وي، که هغه کورونه وي. الحمدلله دا مونږ خلک چې په ویسټ کې اوسېږو نو دلته امن او امان دی او د هر چا سره ښه خوراک څښاک دی، هر څه ډېر تیر دي، څوک وږی نه ودکېږي. لیکن دا ازمایش وي، مونږ ته صرف تکلیف ازمایش ښکاري، بیماري راته ازمایش ښکاري، فقر فاقه راته ازمایش ښکاري. دلته کوم قسم ازمایش دی؟ الله تعالی چې انسان له ډېره ورکړي نو هغه هم ازمایي، لیکن مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې دا هم ازمایش وي. یو صحابي جړل چې حضرت عمر رضی الله عنه هغو له د اشرفو تیلی ولېږله. ښځې ورته وی چې څه وشول؟ چېرته د مسلمانانو لښکر وبایلله او که څه داسې آفت راغی؟ هغو جړل چې نه، دنیا په ما پسې راغله، یعنی اوس الله تعالی د دې پر ذریعه زما ازمایش کوي، په دې باندې جاړم. لیکن مونږ خلک خو په دې نه پوهېږو چې نعمتونه هم یو ازمایش دی، اولاد ازمایش دی، عافیت یو ازمایش دی. دا مونږ چې په خیر سره ناست یو نو دا ازمایش دی. نو الله تعالی وفرمایل چې مونږ ازمایش وکړو د اهل مکه، لکه څنګه چې مونږ د باغ والو ازمایش کړی وو. د دې کمپیریزن به مونږ کوو. خو اوله مو قصه ګورو. اذ اقسمو، چې کله هغوی قسم وخوړو، یعنی باغ والو، د هغه وړو پلار وفات شو، زامن د پلار د مرګ نه پس ناست دي، هغوی قسم خوړلی دی چې لیصرمنها مصبحین، چې البته مونږ به ضرور دا پرې کوو سحر د وخته. یعنی زمونږ چې دا کوم فصل دی، دا باغ چې دی، دا میوه به مونږ شو کوو سحر. ولی سحر د وخته شو کوله؟ ځکه چې وروسته به هغه فقیران او مسکینان راشي، ځکه چې هغوی ته پته ده چې د شو کولو ورځې دي. زمونږ خلک خو یې شړي چې وځئ د دې ځای نه، نو دوی دا طریقه استعمال کړه چې سحر د وخته به لاړ شو. څومره ځله مونږ په دې طریقه خپل ځان بچ کوو چې څوک زمونږ نه څه ونه غواړي، چې مونږ ته څه ورکول پیښ نه شي. کله کله خو مونږ ټول په جړا جاړو چې هی هېڅ هم نشته دی، دومره په مشکله مو ګزاره کېږي. ځکه چې که چاته پته ولګي چې دوی سره ډېره پیسه ده، نو چېرته داسې ونه شي چې زما نه څوک وغواړي یا توقع رانه وکړي. ولا یستثنون، او دا د هغوی غلطي وه دلته کې چې هغوی کړې وه. هغوی د الله نوم وانخیستو، د الله تعالی ثنا یې ونه ویله، هغوی انشاءالله ونه وی، قسم یې وخوړو چې والله مونږ به ضرور شو کوو ده، لیکن د انشاءالله نه بغیر وی. او چې په یو څیز کې انشاءالله ونه ویلی شي نو هغه کار چېرته کېږي؟ بیا دا انشاءالله څه شی دی؟ په دې کې انسان وایي چې د الله تعالی مشیت وي نو هله به دا کار وشي. د الله تعالی د مرضۍ نه بغیر خو هیڅ هم نشي کېدی. نو آیا انشاءالله صرف د مستقبل یعنی فیوچر دپاره دی؟ نو نه، دا د ماضی یعنی تیر وخت دپاره هم دی، د حال یعنی پریزنټ دپاره هم دی، او د مستقبل یعنی فیوچر دپاره هم دی. داسې به په لفظونو کې نه وایې چې انشاءالله زه پرون تللی وم، لیکن چې څه تیر شوي وي د هغې په باره کې څه ویل پکار وي. داسې به نه وایې چې کومه داسې کړی وی نو داسې به شوي وو. مونږ دلته راغلی یو، مونږ نن دلته کې اوسېږو، چې مونږ دلته نه وی راغلی نو دا کار به داسې نه و شوی. نه، داسې به نه وایې، بلکې قدر الله وما شاء فعل. دا څه چې وشول نو هغه په دې وشول چې الله تعالی زما په تقدیر کې دغه شان لیکلی وو، نو دغه شان وشول. نو د تیر وخت لپاره به دغه شان وایئ، او چې کله تاسو په پریزنټ کې یئ نو وایئ به چې څه هم زما سره دي په پریزنټ کې، څه هم چې زما سره دي، د څونه چې زه تېرېږم نو دا هم ماشاءالله دي، چې څه الله وغواړي، لکه مونږ چې ماشاءالله وایو. او سحر مونږ یو دعا هم غواړو چې ما لم یشاء لم یکن، چې الله تعالی څه نه غواړي نو هغه به نه کېږي، چې څه الله تعالی غواړي نو هم هغه به کېږي، چې څه الله غواړي نو هم هغه ماته میلاو شوي دي. چې کله اذان کېږي نو موږ د اذان جواب ورکوو، هغه هر څه ریپیټ کوو، سوای د هغې نه
چې مؤذن وایي چې حي علی الصلاة حي علی الفلاح، نو موږ وایو چې لا حول ولا قوة الا بالله. زموږ خپل هیڅ طاقت او قوت نشته دی چې تر څو پورې د الله توفیق نه وي. د ټولو قوتونو او طاقتونو مالک خو الله تعالی دی. د دې نه پته لګي چې دا هر څه زما د مشیت سره نه کیږي، بلکې د الله تعالی د اذن سره کیږي. او د راتلونکي وخت یعنی فیوچر د پاره موږ وایو چې ان شاء الله. او موږ په سورۃ الکهف کې ویلي دي مکوي یو خبره مگر د ان شاء الله سره. هلته د باغ والا خبره وا چې څوک په ان شاء الله پوه شي نو هغه د دین په جوړتیا باندې پوه شي. ان شاء الله سوی چې څه هم کیږي نو د الله تعالی د مشیت سره کیږي، د الله تعالی د اذن سره کیږي. او د دې سره انسان څومره مطمئن شي، څومره سکون ورل راشي. اوس هغوی قسم وخوړو اذ اقسمو، لیکن ان شاء الله بیا هم اونوي. د دې مطلب دی چې قسم سره هم ان شاء الله ویل ضروری دي. چې کله تاسو د راتلونکي وخت قسم خورئ نو د هغې سره به څه وشي چې که چېرې هغه کار وشي نو صحیح ده، او که ونه شي نو تاسو ته به بیا کفاره نه وي ورکول، ځکه چې تاسو ان شاء الله ویلی وو، ځکه چې تاسو ویلي وو چې که چېرې الله تعالی وغواړي نو زه به دا قسم پوره کړم. نو هغوی دا خبره وکړه، خو د الله تعالی مشیت یې مخې ته کې نه ښودو. او زموږ په مسلمانانو کې یوه ډېره غټه غلط فهمي ده چې موږ ان شاء الله وایو نو اوس به دا کار ضرور کیږي. داسې خو نه ده. موسی علیه السلام چې خضر علیه السلام طرف ته تللی و نو هغه ورته وی چې ته به زما سره صبر ونه کړې شې. نو موسی علیه السلام هغه ته ویلي وو چې ستجدني ان شاء الله صابره. داسې خبره هغه کړې وه. نو هغه خو داسې خبره کړې وه او بیا هغه صبر ونه کړی شو. نو ان شاء الله معنی دا نه ده چې لازمي طور به هغه کار کیږي. د ان شاء الله مطلب دی چې کچې الله تعالی وغوښتل نو وشي. د دې مطلب دی چې یو کار ونه شي نو الله تعالی ونه غوښتل نو داسې نه ده چې ان شاء الله د ویلو سره به هغه کار ضرور کیږي. یو سړی و هغه بازار ته تلو چې زه خر واخلم. خلکو ورته وی چې ان شاء الله وایه. هغوی چې ان شاء الله ولی وایم، پیسه زما په جیب کې ده او خر په بازار کې خرڅیږي. نو ان شاء الله د ویلو پکې څه خبره ده؟ لکه چې زه وایم چې خوراک پخوم، په فریج کې د خوراک سامان موجود دی، چوله هم بلیږي، هر څه شته، زه به جوړه کړم. نو ان شاء الله ولی وایم؟ نه، بیا هم ان شاء الله وایي. هغه سړی چې روان و او خر یې اخیستو یو غل راغی په لاره او د هغه جیب یې پرې کړو او هغه دغه شان خفه واپس راغی. خلکو ورته وی چې څه شو؟ ستا هغه خر څه شو؟ هغوی چې ان شاء الله خر میلاو نه شو، غل زمانه یوړو ان شاء الله. یعنی هغو ان شاء الله سم یاد کړی و. بیا نو موږ له پوهېدل پکار دی چې ان شاء الله څه شی وي. نو د هغوی اولنۍ غلطي سوه د الله مشیت ته یې ونه کتل. هغوی وی چې سحر به ځو، زموږ باغ خو دلته نږدې دی، میوه موږ شو کولی شو، صحیح سلامت یو. لیکن څو شول؟ هغوی دا خبرې وکړې او ودو شول. فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون. نو چاپیره شو په هغې باندې یو چاپیره کېدو واله ستاسو د رب د طرف نه چې کله هغوی ودو. د چاپیره کېدو واله څو؟ دا د اسمان نه د اور یوه ټوکړه وه یا طوفان و. نو د هغوی ټول باغ یې تباه کړو. الله اکبر. فاصبحت کالصریم. نو هغه شو په شان د ریبلې شوي فصل، داسې شو چې په هغې کې هیڅ هم پاتې نه شول، بالکل خالی شو، تباه شو. فتنادوا مصبحین. هغوی په کور کې یو بل راپاسوو چې موږ ته خو سحر وتل و د کور نه چې موږ د مسکینانو نه مخکې دا باغ وشو کوو. الله اکبر. هغوی یو بل ته سوی ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. زر کوي چې زه خپل پټي طرف ته. دلته د پټي خبره وشوه او هلته د باغ خبره وه. د دې مطلب دی چې پټی به و او په هغې کې به باغ هم و. لکه چې ځمکې وي نو په هغې کې باغونه هم وي او پټي هم وي. که چېرې تاسو شو کول واله جوړېدل غواړئ نو زر کوئ، تادي کوئ. لکه چې کله موږ د سکار دپاره د وخت او زونو تادي کوو چې زر وځو. فانطلقوا وهم یتخافتون. نو هغوی روان شول او په خپلو کې پټې خبرې کولې. الله يدخلنها اليوم عليكم مسكين. چې چېرته په دې کې داخل نشي نن په تاسو باندې څوک مسکین. چې چېرته مسکین را نشي، غلی ځئ، روځئ چې چېرته هغې ته پته ونه لګي. ګورئ که نه بعضې وخت انسان داسې پلانینګ کوي او بیا څه وشي؟ وغدوا على حرد قادرین.
او هغوی سحر وختي بخیلي وکړه او ووتل، لکه چې هغوی په هر څه باندې قدرت لري. د دې نه څه پته لګي؟ هغوی داسې په لویۍ کې روان وو لکه چې موږ قادر یو په دې هر څه، موږ به څوک منع کړي، باغ زموږ دی، هر څه زموږ دی، دا کار خو به ضرور کیږي. انسان څنګه د لویۍ سره روان وي او هغه ته پته هم نه وي چې د هغو سره څه شول، باغ ختم شوی و، بوس جوړ شوی و او دوی داسې په خوشحالۍ کې روان وو، دوی ته پته هم ونه لګېده چې دا څه شول زموږ سره. دغه شان انسان په دې ژوند کې هم ډېر په لویۍ کې او فخر سره او د تکبر سره ګرځي، خپل ځان ورته ډېر اوچت ښکاري، خو هغه ته پته نه وي. په خپل ګاډي کې اوځي، لیکن هغه ته پته نه وي چې مخکې کوم اکسیډنټ را روان دی، کومه د مرګ فرشته ولاړه ده او مرګ یې مخې ته دی، هغه ته پته نه وي. بعضې وخت انسان ته خپل ځان ډېر سوخ ښکاري او بل بنده ښکته کوي، لکه چې زه به همیشه یم، او هغه ته بیماری لګېدلې وي دننه او پته ورته هم نه وي چې د هغو بیماری په 4م سټیج کې ده. انسان په ځمکه باندې وي او فرشتې خپله تیاری کوي چې د دونه ساه واخلو، د هغونه د ساه اخیستو لپاره راغلي وي، د هغو کفن راغلی وي، په بازار کې پروت وي. الله اکبر، استغفر الله. سوچ کوئ چې کله دا کفن سټور ته راغلی وي او هغه بنده به په دې سټور باندې تیر شوی هم وي، لیکن هغه ته به دا پته هم نه وي چې زما کفن دلته کې پروت دی. الله اکبر. نو دې خلکو ټول باغ تباه شوی و، د هغوی محنت په خاورو کې ملاو شوی و. دا داسې و لکه د چا بزنس چې په زیرو باندې لاړ شي. د هر دین ترجمه په مختلفو طریقو سره مفسرینو کړې ده، 10 ترجمې دي. د دې یو مطلب دی چې په غوسه کې ډک شوي ووتل چې مهنت موږ کوو او دا خلک د مفتو مال خوري، په خپله سونه کوي او زموږ نه غواړي. بعضې وخت موږ داسې د لویۍ سره خبرې کوو او الله تعالی زموږ رسۍ څه وخت هم راکاږلی شي، موږ د دې قابل نه یو او په موږ باندې بد لګي چې زموږ نه څوک ونه غواړي. په تاسو دا هم بد لګي چې زمانه یې ولې وغوښتل، لږه ورکړئ لیکن ضرور ورکړئ. اوس دلته هغوی په دې خفه دي چې چېرته مسکینان را نه شي، چې چېرته زموږ نه څه ونه غواړي. نو د هغوی دویم جرم څه و؟ بخیلي، بخل و پکې. او الله تعالی تاسو له دومره هر څه درکړي دي، نو شکرګزاري دا وي چې انسان د هغه ورکول واله په لاره کې خرج کړي. ځکه چې شکرګزاري صرف دا نه وي چې الحمدلله الله تعالی را کړي دي، د هغې نه پس موټی داسې بندول چې هیڅ چا له هم نه ورکوي. نو دا سترګې درکړي دي، دا د الله په لاره کې استعمال کړئ. دا غوږونه او ژبه یې درکړي دي، کومالې درکړي وي نو دا د الله په لاره کې استعمال کړئ، برکړئ د الله مخلوق له، خرج کړئ په هغوی باندې. الله تعالی د هغوی حصه هم ایښودې ده. حدیث قدسی دی، الله تعالی فرمایي چې ای ابن آدم تو خرج کوه، زه به په تا باندې خرج کومه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی دی او فرمایلی دی چې د خرج کولو والا سره مال نه کمیږي. الله تعالی په دې دنیا کې هم بنده ته واپس کوي، لیکن چې د چا د الله په وعدو یقین وي نو هله به خرج کوي او په آخرت کې خو به یې څو چنده ورکوي او په دنیا کې هم ورکوي. الله تعالی مونږ ته ښکاري چې ګنې مال لاړو، بخل چې زه ولې ورکړم، چې چا ته ښکاري چې دا زما دی او ظاهره ده، هغه به بیا بخل کوي. او چې څوک وایي چې دا د الله تعالی ورکړه ده، د هغو امانت دی، دا هغو مال را کړی دی، نو بیا پکې د هغو د بندیانو حصه جوړیږي چې زه په هغوی باندې خرج کړم. څوک وایي چې زما بزنس او څوک وایي چې زما جاب، دا خو زما ګټه ده، زه ولې چاله ورکړم. نو دا د هغوی یو بل بد عادت و چې هغوی بخل وکړو. هغوی په خپل مال کې د نورو خلکو حق ونه پیژندو. اوس څه وشول؟ فلما رأوها، سحر د وخته وتلی وو او چې هغې ته یې وکتل نو قالو، هغوی وویل انا لضالون، هغوی وی چې داسې ښکاري لکه چې زموږ نه لاره ورکه شوې ده، مونږ خو ګمراه شو، د لارې نه ورک شوي یو. ضالون چې وي نو دا ورکېدو ته وایي، د لارې نه لرې کېدل. هغوی خو دا خبره فزیکلی کړې وه چې موږ جسماني طور ورک شو، لیکن الله تعالی د هغوی دا خبره دلته کوټ کړه چې هغوی وایي چې موږ بې لارې شو، لاره ترېنه ورکه شوې وه. په دې کې لیټرل مینینګ هم دی. هغوی وی چې موږ سحر په توره خړه راووتو نو داسې ښکاري لکه چې زموږ نه لاره هیره شوې ده، دا خو موږ بل خوا راغلي یو،
دا خو زمونږ باغ نه ښکاري، دا خو تباه شوی سوځېدلی باغ دی، زمونږ باغ خو تک شین و. داسې ښکاري لکه چې موږ په غلطه لاره راغلي یو، ورک شوي یو. او الله تعالی وفرمایل چې هغوی واقع چې ورک شوي وو. دا هغه ورکېدل وو چې د سیده لارې نه اوړېدلي وو. سوچ کوئ په دې لفظ کې څومره ښایسته معنی ده چې کله بنده په یو غلطه لاره روان شي او هغه وایي چې موږ لاره غلطه کړه، نو الله تعالی فرمایي چې واقع تاسو لاره غلطه کړې ده، د صحیح لارې نه اوړېدلي یې، ځکه چې تاسو د صراط مستقیم نه لرې شوئ. بعضې الفاظ موږ داسې استعمالوو چې هغه په موږ باندې ډېر فټ راځي، بیا هغوی وپېژندو چې نه دا خو واقع زموږ باغ دی، بلکې د دې مطلب دی چې نه نحن محرومون، هی دا خو موږ محروم شو، دا باغ خو لاړو. اوس هغوی دا خبره محسوسه کړه چې دا باغ خو زموږ نه لاړو، دا خو زموږ د لاسونو نه ووتو، موږ خو محرومه شو. اوس په هغوی باندې حقیقت کلاو شو چې موږ خو لاړو لوټ شو، موږ خو تباه و برباد شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې محتاط اوسئ، الرټ اوسئ د ګناهونو سره. چې کله د الله تعالی بنده ګناهونه کوي نو هغه د خپل رزق نه محروم شي، کوم چې د هغه دپاره الله تعالی لیکلی وي، لیکن هغه څه داسې ګناهونه وکړل چې الله تعالی هغه محروم کړو. دوی هم چې ګناه وکړو نو الله تعالی د دوی نه د دوی رزق لرې کړو، هر څه ختم شول، لاړل، تباه شول. هغوی انشاءالله نوې بخل وکړو او هغوی ناشکري وکړه، شکرګزاري سوي چې د الله حق هم ورکړی وي، چې د الله په لاره کې هم ورکړی وي، لیکن هغوی ناشکري وکړه. زما ستاسو نه یو سوال دی دلته چې هغوی څه کړي وو؟ هغوی خو په ظاهره باندې هېڅ هم نه وو کړي، د کور نه وتلي وو، صرف نیت یې نه و صحیح. او موږ ته دا هم پته ده چې کله د بنده نیت بد وي نو هغه نه لیکلی کېږي، لیکن چې کله بنده د نیکۍ نیت وکړي نو هغه ته یوه نیکي میلاویږي، او چې نیکي وکړي نو د هغې ورته 10 چنده اجر میلاویږي. نو د هغوی جرم څه و؟ هغوی خلاصو کړي هم نه وو، هغوی کومه میوه شوکولي وه او کور ته یې راوړې وه. نو ګورئ د انسان په نفس کې چې کوم سوچونه راځي نو د هغې هم درجې دي، لیولز دي، او د هغې په بیسس د هغو سره ټوله معامله کېږي. اولنی لیول دی د حوارث. د دې څه مطلب دی؟ دا کومې وسوسې چې پیدا کېږي، شیطاني وسوسې، شیطان په زړه کې اچوي، یوه خبره راشي او بیا هغه وسوسه لاړه شي. انسان غواړي چې دا وسوسه زما نه لرې شوې، هغه کله اعوذ بالله وایي. دویمه هغه وي چې انسان وایي چې زه وکړم خو هغه یې ونه کړي، او په تردد کې وي چې زه دا کار وکړم خو هغه بیا د هغې دپاره اماده نه شي. او دریمه مرحله دا وي چې بنده د ګناه داسې اراده وکړي چې بس اوس به زه دا کار کوم، د هغې دپاره پلانینګ وکړي او په هغې کلک ولاړ وي، او هغه د هغې دپاره قدم هم اوچت کړي. لکه یو بنده د یوې بدۍ په نیت د کور نه ووتو چې زه فلاني ځای ته ځم د یو بد کار کولو دپاره، په لاره کې د هغو اکسیډنټ وشي. اوس موږ دا نشو ویلی چې هغو ته به د دې نیکي میلاویږي ځکه چې هغو هغه کار ونه کړو، نو نه، هغوی اراده کړې وه او د هغې دپاره یې قدم هم اوچت کړی و او هغه لاړو هم په هغه لاره، پخه اراده یې کړې وه، نو هغه د بدۍ په لاره دی. دې خلکو هم د شپې اراده کړې وه او سحر هم په دې نیت پاڅېدل. الله تعالی ته خو پته ده که نه، سحر هغوی ووتل او هغوی وی چې زر زر وځئ. دا سوچ یې ونه کړو چې ټوله شپه تېره شوې ده، خو بیا هم هغوی له خیال رانغی او هغوی روان شول د تلو دپاره، خپله اراده یې بدله نه کړه. دا داسې ده لکه چې انسان یې وکړي، که یو وسوسه راشي او بنده یې سوچ نه کوي او په تردد کې وي او بیا یې نه کوي نو په هغې باندې معافي کېدی شي، لیکن دوی خو د وتلو دپاره ووتل ښه د سوچ سره. اوس ځینې خلک ویلی شي چې هی د دې غریبانانو څه داسې قصور و. نو که انسان ته په دنیا کې د هغو د بدۍ سزا میلاو شي نو دا د هغې نه بهتره ده چې هغو ته په آخرت کې سزا میلاو شي. که بنده ته په دنیا کې سزا میلاو شي او دلته د هغو حساب کلیر شي، دا بیا د هغو دپاره رحمت دی. او ځینې داسې خلک هم وي چې هغوی له الله تعالی ډیل ورکوي، مخکې به خبر راځي او د بدۍ کولو باوجود په هغوی باندې هیڅ هم نه کېږي. د هغوی خیال وي چې موږ بالکل صحیح وو او دا دومره لویه سزا ده. چې کله هلته بنده ته سزا میلاویږي نو بیا هغوی ته پته ولګي د آخرت سزاګانې خو ډېرې غټې دي، د دنیا سزاګانې خو هیڅ هم نه دي. دا د الله تعالی رحمت وي چې کله الله تعالی د چا سره خوالی کوي نو په دنیا کې ورله سزا ورکړي. دا په حدیث کې هم دي چې کله الله تعالی د چا سره د شر اراده کوي
نو د هغو نه هر شی منع کړي او د هغو سزا د آخرته پورې ډیلی کړي، یعنی هغه بدی کوي او د هغو سره هیڅ هم نه کیږي. خلک وایي چې د الله تعالی ولی نه نیسي، ځکه چې الله تعالی هغه په یو وړوکي سزا باندې نه معاف کوي. الله تعالی هغو له لویه سزا ایښودې وي او په هغې باندې هغو له سزا ورکوي. چې څوک قتل کوي، بدی کوي، په ګناهونو کې وي او موږ ګورو چې هغه ښه په مزو چرچو کې وي، هغه ښه په اقتدار کې وي، حکومت ډېر ښه روان وي او د هغو نیول نه وي، نو په دې مه پریشانه کېږئ چې د الله قهر چېرته دی، دی ولې الله تعالی نه نیسي. ولې پریشانه کېږئ؟ د هغو د نیولو دپاره الله تعالی لوی سزاګانې ایښودې دي، ځکه چې که د دنیا سزا ډېره لویه هم شي خو هغه وړوکې ده. الله تعالی هغو له وړوکې سزا نه ورکوي چې د هغو معامله صفا کړي. او دا په حدیث کې دي چې الله تعالی د چا سره د خیر اراده کوي نو د هغو سزا هغو له په دنیا کې زر ورکوي. الله اکبر. او موږ زر وایو چې خلک داسې خراب کارونه کوي، هغوی ته خو هیڅ سزا نه میلاویږي. ما لږ شان څه وکړل او زما سره داسې وشول. په اسرائیلي روایتونو کې راځي، د دې د اوتنټیسټي پته نه لګي چې دا څومره صحیح روایت دی چې په فرعون باندې په ټول عمر کې تبه هم نه ورغلی، یعنی هغه داسې صحتمند و او خوشحاله و. نو ستاسو څه خیال دی چې هغه څومره خوش قسمته دی؟ نه، الله تعالی د هغو سزا ډیلی کړې ده، په قیامت کې به هغو له ورکوي. حکمرانان خو لا پرېږدئ چې بشار الاسد څه کوي یا نور غټ غټ حکمرانان څه کوي، لیکن سوچ موږ له په دې پکار دی چې که چېرې موږ ګناه کوو او په موږ باندې هیڅ نیول نه راځي، نو دا سوچ مه کوئ چې زه په غلطه نه یم، ځکه چې الله تعالی ما له سزا نه راکوي. د دې مطلب دی چې زه صحیح یم، نه، الله تعالی د دې خلکو سره د شر اراده کړې وه، ځکه چې الله تعالی دوی له په دنیا کې سزا ورکړه چې د هغې معامله دلته کې صفا شي، چې په آخرت کې ورته تکلیف میلاو نشي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ترونه اورېدلې وه یوه دعا چې یا الله ما چې څومره هم ګناهونه کړي دي نو د هغې سزا ما له په دنیا کې راکړئ. چې انسان کله دا حدیث وایي نو بنده بیا وایي چې واقعي چې ما ته په دنیا کې میلاو شي سزا، خو چې په آخرت کې راته میلاو نشي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ای زما ترو، دا ته په دنیا کې نشئ زغملی، یعنی تاسو داسې مه وایئ چې یا الله ما له دلته راکړئ، تاسو دعا کوئ، ځکه چې تاسو د دنیا سزاګانې هم نشئ برداشت کولی. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. مونږ د سحر په وخت کې دا دعا غواړو چې یا الله معافي هم او عافیت هم په دنیا او آخرت دواړو کې مال راکړي، چېرته هم په دنیا کې سزا مه غواړئ. یو ځل په یو صحابي باندې تبه راغلې وه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو تپوس له تلی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ته څه غواړې؟ هغوی چې یا الله ماله سزا په دنیا کې راکړئ چې په آخرت کې نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې نه، دا دعا کوه چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. په دنیا کې هم عافیت غواړه، په دنیا کې هم حسنه غواړه. مونږ کله دا سزاګانې زغملی شو، لیکن که چېرې د الله تعالی د طرف نه راشي نو بیا بې صبري مه کوئ. بیا دا مه وایئ چې هی دا په ما باندې ولې راغله، د فلاني سره خو څه نه کېږي. او بل سبق راته دا میلاو شو چې د غریبانانو حصه چېرته هم مه خورئ، دا د غریب حق دی، هغو ته د مال نه میلاوېدل پکار دي، که هغه د زکات یا صدقات په صورت کې وي. که د هغو حق څوک وخوري نو د الله تعالی د طرف نه بیا نیول راځي، او چې کله انسان ناشکري کوي نو بیا الله تعالی د هغو نه اوریجنل واخلي، چې ناشکري وکړي نو د هغو اصل هم واخلي، او چې څوک شکرګزاري کوي نو الله تعالی وله مزید ورکوي، زیات کړي ورله. لئن شکرتم لازیدنکم. الله تعالی فرمایي چې که ته شکرګزاري کوي نو الله تعالی به درله مزید درکړي، نور به درکړي. دا شکرګزاري ده، د الله تعالی په لاره کې خرج کول. په خپل ځان خو هر څوک خرج کوي، نو هغوی وی چې موږ محروم شو، دا څه وشول زموږ سره. قال اوسطهم، وویل په هغوی کې منځ والا. ویلی شي چې دوی پنځه وو، ضروري نه ده چې د عمر په لحاظ سره په منځ کې وو. د منځ والا مطلب دا دی چې د دې په شان سخت نه وو. الم اقل لکم لولا تسبحون. ما تاسو ته ویلي نه وو چې تاسو د الله تعالی تسبیح بیان کړئ، د الله تعالی پاکي بیان کړئ، الله تعالی یادوئ، چا چې موږ دا نعمت را کړی دی.
خو تاسو زما خبره وانه اورېده. د دې ځای نه موږ ته پته لګي چې په هر خور رور کې یا په هره معاشره کې یو کس ضرور داسې وي چې هغه درمیانه وي، منځ واله وي. ځینې ډېر سخت وي. تاسو د یوسف علیه السلام په وروڼو کې هم کتلی وو. یو ورور یې ویلي وو چې نه دی مه قتل کوئ، دی کوهي ته وغورځوئ، څوک قافله به یې بوځي، خو قتل کوئ ما. باقي ټول وی چې قتل یې کړئ. لیکن ګورئ سزا دوی ته هم میلاو شوه. داسې بیا ولې وشول؟ دو خو ښې خبرې وکړې چې تاسو د الله تعالی تسبیح ولې نه کوئ. نو د هغې وجه دا وه چې دو ورته ویلي خو وو، لیکن بیا ورسره شامل شو. یو ځلې ووی او بیا چې چا څه ونه وی نو دی هم ورسره شو. کله کله مونږ خلک منع کوو او چې هغوی نه منع کېږي نو مونږ ورسره په هغه غلط کار کې شامل شو. نو په کار داسې وه چې هغوی یې منع کړی وي او دی ترېنه لرې شوی وي او چونکې دی منع نه شو نو په سزا کې شامل شو. او ګورئ چې بیا هم الله تعالی د دوی سره د خیر معامله وکړه. دوی هم الله تعالی ځمکې ته نه وو ننباسلي. قارون خو الله تعالی د مال سره په ځمکه کې ننباسلی و، لیکن د دې سره یې داسې ونه کړل. ولې؟ مخکې ګورئ د هغې جواب دا دی. قالوا هغوی وویل سبحان ربنا انا كنا ظالمین. هغوی فورا ووی وګورئ دلته نه واو راغلی دی او نه فا راغلی ده، هیڅ هم نه دی راغلی. لږ شان وخت هم وانخستو. هغوی ووی پاک دی زمونږ رب، هم مونږ ظالمان یو. دا ده لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. هم هغه خبره ده. هغوی ته فورا احساس شو چې نه دا هم د نیکۍ یوه نښه وي چې په انسان باندې د الله تعالی د طرف نه نیول راشي، څه مصیبت راشي نو انسان د خپل ځان ملامته کړي چې زما نه څه غلطي شوې ده، ما څه ظلم کړی دی، چې خپل ګناهونه تلاش کړي او چې داسې نه وایي چې های الله تا زما سره ولې داسې وکړل، ټوله دنیا داسې کوي، د هغوی سره خو هېڅ هم نه کېږي. زه مونځ کوم، صدقه ورکوم، قرآن وایم، نور څه وکړم، په خپلو تعریفونو کې ولګي. مونږ خو خپل ځان ته ظالمان چېرته هم نه وایو، خپل تعریفونه کوو او د دې باوجود زموږ سره داسې وشول. نو دا خو په الله تعالی باندې الزام لګول شو. نو یا الله نعوذ بالله تا زما سره صحیح ونه کړل، استغفر الله. لیکن دا هلکان واپس شول الله تعالی طرف ته. دی باغیان نه وو، دوی داسې نه وی چې دا ټول قصور د دې فقیرانو دی، د دې په وجه مونږ په مصیبت کې ونښتو. لیکن هغوی فورا وی چې مونږ غلط یو. ګورئ اول خپل ځان ته ضالون وی چې مونږ په غلطه لاره روان یو. په هغه سنس کې نه وی خو د خولې نه خبره ووته او بیا فورا دا خبره وکړه چې مونږ ظالمان یو. نو کو په چا باندې په ژوند کې څه امتحان راشي الله تعالی د هغې ازمایش وکړو، اوله یې ورله ورکړل او امتحان یې وکړو د هغوی او اوس یې ترېنه واخیستو او امتحان یې وکړو د هغوی. په دې ازمایش کې دوی پوره وختل. دوی فورا ومنله چې مونږ غلط یو. د انسان اصلاح صرف هغه وخت کېږي چې کله هغوی ومني چې مونږ په غلطه یو، چې خپله غلطي بنده ته په نظر راشي. دا د الله تعالی یو لوی رحمت وي، ځکه چې خپله غلطي زر په نظر نه راځي. انسان داسې ړوند شي، هغه وایي چې په ټوله دنیا کې غلطي ده خو ما څه کړي دي، یا الله په مونږ باندې رحم وکړئ، مونږ ته خپلې غلطۍ وښیې لکه څنګه چې مونږ ته د بل غلطۍ په نظر راځي. یا الله دغه شان مونږ ته خپله غلطي وښیې او د نورو د غلطو نه مونږ بې نیازه کړئ. او دا ډېره لویه خبره وي چې بنده ته احساس شي او بیا ومني خپله غلطي او د دې ځای نه بیا اصلاح شروع شي. او دا د توبې دپاره اولنی سټپ دی چې انسان نادم شي، شرمنده شي او خپله غلطي ومني، چې ندامت نه وي او هسې بنده د استغفار تسبیح کوي چې په موږ باندې غټ مصیبت راغلی دی. نو ټول راشئ چې د آیت کریمه ختم وکړو، غلطي په خپله وکړي او آیت کریمه په نورو خلکو باندې وایي. او څوک چې ختم کوي نو هغوی وایي چې انی کنت من الظالمین. چې مصیبت راشي نو خپل ځان ته ګورئ، خلکو ته مه وایئ چې هغوی وایي. اوس موږ ته دا هم پته ولګېده چې دې هلکانو فورا خپله غلطي ومنله او هغوی فورا د الله تعالی پاکي بیان کړه او هغوی ټاله مټولو نه کړو او هغوی خپل ځان بریوزیمه نه کړو. څه وجه وه؟ ولې داسې وشول؟ مفسرین وایي او په دې کې یو ډېر غټ سبق هم دی
چې د دې پلار ډېر نیک سړی و چې کله مور او پلار نیک وي بیا الله تعالی د هغوی د بچو حفاظت کوي، ځکه ورله الله تعالی زر سزا هم ورکړه چې دوی واپس راشي. نو الله د داسې خلکو د بچو حفاظت کوي. دلته چونکې پلار نیک و نو الله تعالی ورله داسې سزا ورکړه او هغوی واپس کړل. نو د دوو خبره پته ولګېده. د مور او پلار نیکي د بچو په کار راځي، لکه په سورة الکهف کې چې الله تعالی خضر علیه السلام لیږلی و او د هغه بچو د یووالي سیده کول مقصود و، ځکه چې د هغې د لاندې د یتیمانانو بچو خزانه وه او د هغې وجه دا وه چې د هغې پلار نیک و. ځینې خلک وایي چې زما بچي په کلاسونو کې داخل کړئ په څه طریقه باندې، لیکن بهتره دا وي چې مور او پلار په خپله راشي. موږ ورته منتونه کوو چې تاسو په خپله راشئ، لیکن هغوی وایي چې موږ ټیک یو، لیکن زموږ بچي په کلاسونو کې واچوئ. که چېرې تاسو غواړئ چې زموږ بچي دې نیکان شي نو تاسو په خپله نیکان جوړ شئ. بیا که تاسو د دنیا نه لاړ هم شئ نو الله سبحانه وتعالی به د هغوی حفاظت کوي. نن موږ له دا دعا پکار ده چې یا الله تو زموږ د بچو د ایمانونو حفاظت وکړي او چې موږ په خپله نیکان شو، چې موږ په خپله تقوا اختیار کړو نو ضرور به د دې نتیجه راوځي. که چېرې هغوی ډیټریک هم شي نو الله تعالی به حفاظت وکړي، لکه څنګه چې د دې بچو حفاظت وکړو. بل لیسن چې بعضې وخت په انسان باندې الله تعالی څه مصیبت واچوي صرف په دې وجه چې هغه واپس شي الله تعالی طرف ته. که چېرې الله تعالی په مصیبت را نه ولي نو هغه بیا نه واپس کیږي. د هغه مصیبت په اچولو کې داسې خیر وي د انسان دپاره، الله دې نه کړي چې چا بچی وفات شي بیا هغوی داسې واپس شي او الله تعالی طرف ته راشي. بعضې وخت په چا باندې داسې صدمه راشي، د چا جدایي وي یا د مال پریشانی وي یا مصیبت راشي په هغوی باندې چې د هغې سره د هغې ژوند بدل شي. که چېرې داسې حالات په دې نه وی راغلی نو میوه به یې شوکولي وه او په کور کې به یې ښودي وه، غریبانانو له به یې نه وه ورکړي، نو د دې اصلاح به څنګه کېده؟ بیا خو به د دې معامله چېرته هم نه وسیده شوي، همیشه به هغه شان روان و. نو په دې کې څومره خیر و د هغوی دپاره. بعضې وخت چې الله تعالی د چا سره د خیر معامله کوي نو زر هغوی له سزا ورکړي. بعضې وخت الله تعالی سزا په دې وجه ورکوي چې بنده خپله اصلاح وکړي، د هغوی ګناه هم ختم شو، په دنیا کې اصلاح هم وشوه. یا الله بعضې وخت په بنده داسې مصیبت راولي صرف د بنده د واپس کولو دپاره چې هغه په هوش کې راشي. بعضې وخت انسان د الله نه داسې لرې شي چې که چېرې الله تعالی هغه په هوش کې را نه ولي، که چېرې دا زلزلې په ژوند کې را نه شي نو هغه نه ټیک کېږي. د هغو په ژوند کې زلزله ضروري وي، نو الله تعالی په هغوی مصیبت راوستو او هغوی خپل طرف ته واپس کړل. او ګورئ چې هغوی څنګه تسبیح بیان کړه د الله تعالی. او تاسو ته د تسبیح پته ده چې کله مونږ ته یو شی شر ښکاري او چې هغه د الله د طرف نه راشي نو په هغې کې هم خیر وي، او چې تر څو پورې بنده ته خیر په نظر را نه شي نو هغه دې صبر کوي او دا سوچ دې کوي چې په دې کې به ضرور خیر وي. چې کله مکمل شر وي نو هغه انسان کوي، د الله د طرف نه نه وي هغه، لکه څوک قتل کول، څوک لوټل، دا مکمل شر وي. لیکن د الله تعالی د طرف نه چې څه شر راشي نو په هغې کې ضرور خیر وي. اوس هغوی وایي باغ ترې نه لاړو، لیکن هغوی ناراضه نه دي، بې صبري نه کوي، فریادونه نه کوي، بلکې هغوی د الله تعالی پاکي بیانوي چې سبحان الله، یا الله تو پاکې، یا الله تا دا مصیبت هسې نه دی رالیږلی، په دې کې به هم خیر وي.